السلام علیکم دوستانو، زمونږ د نن ډیر په زړه پورې درس دی، هغه دی بیسیک شاپینګ وکیبلري، د سودا کولو اساسي لغتونه. که چیرې مونږ یو دکان ته ولاړ سو یا یو سوپر مارکیټ ته ولاړ سو یا بازار ته ولاړ سو، نو مونږ هلته غواړو چې په یو دکان کې سودا وکړو. نو له مونږ سره لغتونه نه وي، مونږ له هغه دکاندار سره نسو پوهېدلی. نو مونږ نن دوستانو تاسو ته د سودا کولو اساسي لغتونه راوړي، هغه په انګلیش او پښتو کې، انګلیسي او پښتو کې دوستانو. نو تاسو ویډیو تر اخره وګورئ، انشاءالله تاسو به په شاپینګ وکیبلري باندې یعنی د سودا کولو په لغتونو باندې پوه سئ. شاپ دوستانو دکان ته یا پلورنځي هټۍ ته وایي. شاپ سټور د دې په پښتو کې مطلب دی هټۍ، پلورنځی یا دکان. I am going to the shop. I am going to the shop. زه دکان ته روان یم. I am going to the shop. زه دکان ته روان یم. شاپ یعنی هټۍ، پلورنځی، دکان. کسټمر پیرودونکی، هغه څوک چې په دکان کې سودا کوي یعنی ګاهک یا کسټمر هم ورته وایي. مشتری، کسټمر پیرودونکی. The customer wants a shirt. The customer wants a shirt. پیرودونکی کمیس غواړي. پیرودونکی یو کمیس غواړي. The customer wants a shirt. پیرودونکی کمیس غواړي. یعنی یو مشتری کمیس غواړي. کسټمر یعنی پیرودونکی، هغه څوک چې په دکان کې یو څه اخلي. شاپ کیپر، شاپ کیپر دکاندار. شاپ کیپر دکاندار. The shopkeeper is friendly. The shopkeeper is friendly. دکاندار دوستانه دی، یارانه دی، خوشحاله دی. The shopkeeper is friendly. shopkeeper یعنی دکاندار. price قیمت، یو شي قیمت معلومول، څو قیمت دی. price. What is the price of this? What is the price of this? د دې قیمت څو دی؟ ته چې دکان ته ولاړ شې هلته د یوه شي قیمت معلوموي، نو ته به په انګلیسي کې ورته وایې what is the price of this؟ د دې څو قیمت دی. discount تخفیف. discount تخفیف. There is a 10% discount today. نن 10% تخفیف دی. discount یعنی تخفیف. له یو چا سره په پیسو کې کمی 10% کمی اخیستل. There is a discount 10% today. نن 10% تخفیف دی. size. I need a medium size. زه میډیم یعنی درمیانه سایز ته اړتیا لرم. I need a medium size. زه میډیم سایز ته اړتیا لرم. try on یا fitting. try on یا fitting ازموینه یا د بدلولو کوټه، چې ته به یو دکان کې یو شرټ یا قمیص رانیسې وایخلې، نو د هغو لپاره یوه کمره جوړه کړي، هلته ته دا کالي کتاسې سي. آیا دا خو غټ نه دي، کوچني خو نه دي، ډېر خو فټ نه دي، یعنې تنګ خو نه دي، نو دې ته try on وایي یا fitting. لکه can I try it on? can I try it on؟ زه یې ازموینه کولی شم. can I try it on؟ زه یې ازموینه کولی شم. آیا زه دا کتلی شم دا قمیص کوټ چې څه رقم دی؟ نغدي پیسې کیش. نغدي پیسې کیش. I will pay in cash. I will pay in cash. زه به نغدي پیسې درکړم. نو کله چې ته له دکان څخه سودا وکړې بیا به هغو ته نغدي پیسې ورکوې کیش. I will pay in cash. زه به نغدي پیسې درکړم. کارت یا کریډیټ کارت.
card یا credit card کارت can I pay with a card can I pay with a card آیا زه په کارت سره پیسې درکولی شم دوستانو چا که د کوم بینک کارت جوړ کړی بیا په هغو سره ته سودا وکړې هلته مشینان دي بول بیا له هغه ستا له کارت څخه خپلې پیسې کته کېږي یا کاټ کېږي نو ورته وایي can I pay with a card آیا زه په کارت سره پیسې درکولی شم کارت یعنی کارت یا کریډیټ کارت بیگ کڅوړه بیگ کڅوړه can I have a bag آیا زه کڅوړه ترلاسه کولی شم can I have a bag چې ته په یو دکان کې سودا واخلې هغه تا ته شی په لاس درکړي نو ته له هغه څخه پوښتنه کولی سې چې آیا ته ماته یوه کڅوړه راکولی سې لکه can I have a bag آیا زه کڅوړه ترلاسه کولی شم sell خرڅلاو sell خرڅلاو there is a big sale today there is a big sale today نن ورځ ډېر لوی خرڅلاو روان دی په یو دکان کې سیل ولګېدو یعنی شی خرڅوي there is a big sale today نن ورځ ډېر لوی خرڅلاو روان دی new نوی I want a new shirt I want a new shirt زه نوی کمیس غواړم new یعنی نوی old یا used زوړ یا کارېدلی یو شی چا مستعمل کړی کار یې ځینې اخیستلی وي نو هغو لپاره یا old یا used توری کارول کیږي this shirt is old دا کمیس زوړ دی this shirt is old دا کمیس زوړ دی expensive ګران expensive ګران this is expensive دا ګران دی که ته په یو دکان کې یو شی قیمت کې نو هغه ډیر تا ته قیمت معلوم سو ګران و نو د هغو لپاره موږ د expensive توری یا د expensive لغت کاروو this is expensive دا ډیر ګران دی بیا له هغه سره موږ ټو لګوو لیکن دلته موږ ساده وایو this is expensive دا ګران دی this is expensive ګران cheap ارزانه یو شی چې ډیر ارزانه cheap ارزانه this is a cheap دا ارزانه دی this is a cheap دا دې لپاره که موږ زیات یو شی اضافه کوو this is a cheap shirt دا ارزانه کمیس دی cheap یعنی ارزانه thank you مننه thank you for your help ستاسو د مرستې نه مننه دا و دوستانو د نن ورځې درس الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي که چیرې تاسو داسې وي دوستانو زموږ په چینل کې نوي یاست نو چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ thank you